نوررحمان او یاسین د خوست مرکز اړوند مټه چینی اوسیدونکي دي. که څه هم له عمره کم دي خو استعدادونه د دواړو دې کچې ته رسیدلي چې هغه توکي چې له کاره لوېدلي یا ډېر عادي دي مختلف تخنیکي وسایل یې ترېنه جوړ کړي دي لکه ټانک، کشتۍ، بلدوزر، باسیکل، کرینک او دغه نور وسایل. دوی وایي له دې برخې سره ډېر شوق او که امکانات ورته برابر شي د هیواد لپاره به موټر او نور مختلف وسایل جوړ کړي. یعنی لوی موټر چې انسانان پکې تللی شي، ټانګونه یعنی چې دا رقم ټانګونه وي که نه چې ماینځ یو شی دا رقم ته او دغه کشتۍ چې دا رقم کشتۍ وي که نه چې په اوبه کې ځي او یعنی ډوبېدل هغوی نه وي. نو دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته د کوم سامان چې زموږ په کار د امکانات راته برابر شي او زموږ سره یعنی دومره مرسته وشي چې موږ لوی سامان یعنی موټر شو، ټانګونه شو، کرینګونه شو، دا شی جوړ کړو یعنې لوی چې یعنې د استفادې وړ وي. کوم ابتکارات چې موږ به خپل ذهن کې لرو هغه به راڅرګند کړو او کوم غواړو چې کوم شیان په راتلونکي کې جوړ کړو که امکانات برابر شي هغه به بالاخره جوړ کړو. دا غوښتنه هم ده چې کوم شیان چې په افغانستان کې نشته، کوم وسایل چې دلته نه ماشینونه چې دلته نه پیدا کېږي، نو هیله هم ده چې موږ ته خپل کوم شیانو چې موږ ورته اړتیا لرو هغه موږ ته اسانتیا راته برابره کړي. د دوی په خبره په دې برخه کې د لیسې مدیر ورسره ډیره همکاري کړې ده او تر خپل وسه امکانات ورته برابر کړي دي. د اړوند لیسې مدیر بیا دا خپل مسؤلیت ګڼي او زیاتوي چې د زده کوونکو وړتیاوې باید پټې پاتې نشي. دا چې د مدیر د مسؤلیت او دنده ده چې په زده کوونکو باندې پوره خواري وکړي او هغه زده کوونکي د وړتیا د ښودلو لپاره امکانات برابر کړي. دا چې نوررحمان او یاسین هغه لایق زده کوونکي دي چې د تخنیک په برخه کې پوره وړتیا لري. د دوی د وړتیا موږ ولیدله، د ځینو شیانو په جوړولو سره موږ دا درک کړله چې دوی که چېرته دوی ته امکانات برابر شي نو دوی کولی شي چې لا ډېر څه جوړ کړي. یاسین او نوررحمان هغه زده کوونکي دي نو که چېرته په دوی باندې خواري وشي نو دوی ډېر څه زده کولی شي، ډېر څه ترلاسه کولی شي. دغه دواړه زده کوونکي له دې وړاندې هم د ولایتي ادارې له لوري هڅول شوي. مسؤلین وایي تل یې هڅه کړې چې د بااستعداده ځوانانو هڅونې او همکارۍ جاري وساتي. مرستیال والي د ولایتي ادارې په مشرۍ دوی ته ډاډ ورکړ او ورته وویل چې موږ در سره بشپړ همکار یو په هر څه کې تاسو چې څه ډول اختراګانې کولی شئ موږ باندې به غږ کوئ، موږ در سره همکاري کوو. نو انشاءالله امید دی چې یاد ماشومان نورې هم اختراګانې رامنځته کړي، ځینو کارونو باندې لګیا دي، انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به یې بشپړ کړي. د نوررحمان او یاسین په خبره غواړي چې په راتلونکي کې ډرون الوتکه جوړه کړي خو د یو شمېر وسایلو د نشتون له امله نه دي توانېدلي. دوی وایي پلان کې لري چې په ټولو ځانګړتیاوو مشتمله ډرون الوتکه جوړه کړي خو که امکانات ورته برابر شي. احسان الله باور، امید رادیو، خوست.